السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمینو ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامو باندې منظم یاست. ملګرو، په نوي ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې واتس اپ ته فینګر لوک یا د ګوتې کوډ ورکړو. ملګرو، واتس اپ خپل نوي سیستم یعنی اپډیټ سیستم کې داسې یو ځانګړتیا غوره کړې ده چې خپله ډیټا کې مونږ کومه ډیټا چې په واتس اپ کې ده د هغې د محفوظولو لپاره یې فینګر لوک جوړ کړی دی. هغه کله چې زموږ د ټلیفون لاک خلاص وي نو هر سړی کولی شي چې زموږ ډیټا ته لاسرسی ولري. بېله اپلیکیشن څخه واتس اپ خپله داسې یو د فینګر لوک پکې شتون لري چې تاسو کولی شئ چې خپله ټوله ډیټا ورباندې محفوظه کړئ. نو د کار د شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، د مهربانۍ نه مخکې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د آل په تڼۍ باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو ته تاسو پرې ډېره زر در ورسیږي. ملګرو، نو راځو په لومړیو کې خپل واتس اپ راخلاصوو. ملګرو، چې کله تاسو خپل واتس اپ راخلاص کړو نو تاسو به لاړ شئ په دغو ځای کې به تاسو د دغه سر په سر درې کوم ټکي چې دي دلته به لاړ شئ. دلته چې کله تاسو ملګرو راغللی او بیا به محترمینو تاسو راشئ په سیټینګ به کلیک وکړئ. کله چې تاسو سیټینګ ته باندې کلیک وکړلو نو د هغې نه وروسته به تاسو ته د خپل واتس اپ چې کوم پروفایل دی هغه به تاسو ته راشي. نو ملګرو، تاسو به په د دغو نه وروسته راشئ په اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دو اکاونټ باندې کلیک وکړو د هغې نه وروسته به تاسو ته دغه صفحه راخلاصه شي. نو په دو صفحه کې به تاسو به په دو کې په پریوایس باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ، دا د کلف کوم نشان چې دی په دو چې کله تاسو کلیک وکړو دلته به تاسو راشئ په آخر کې چې کوم دی په آخري سر کې دلته چې تاسو وینئ چې فینګر لوک چې دی دغه اوس څنګه دی ډیسیبل دی. موږ غواړو چې دغه انیبل کو یعنی فعاله یې کو. نو تاسو به دلته راشئ او دغه اپشن به فعاله کړئ. نو تاسو چې کله دغه اپشن فعاله کړله تاسو ته به داسې یو ځای راشي. دلته چې کله تاسو راغلی دلته تاسو ته وایي چې خپله د ګوته مو داخله کوي. ستاسو ټلیفون باید فینګر لوک ولري. د 2014 په ماډل کې چې هر کوم ټلیفون راغلی دی دا ټول فینګر لوک لري. نو تاسو به خپل د ټلیفون فینګر لوک ته ګوته پکې ساوت کړئ. ګوته چې کله کې ساوت شوله او د هغې نه وروسته به تاسو ته داسې انفارمیشن یعنی معلومات راشي. نو تاسو ته وایي چې امینټ چې کله مونږ هر وخت دغه ترې ووتلو بیرته ورنه وځو باید دغه تاسو نه دغه رقم ته ګوتې کوډ وغواړي. او که غواړئ چې افټر 1 منټ که تاسو غواړئ چې د یوه منټ نه وروسته باید دغه بند شي نو تاسو به بیا دغه ته فعاله کوئ. که وایي افټر 30 منټس او که تاسو غواړئ چې 30 دقیقې وروسته بند شي. خو زما خو خپله داسې خوښه ده او تاسو ته هم ده چې اولنی اپشن چې دی ډېر مهم دی ځکه چې سړی ته وځي باید زر کې بند شي او تاسو به اولنی انتخاب کوئ او که کومه خوښه شو هغه انتخاب کوئ. نو ما خو درته اولنی خوښ دی. ملګرو، تاسو به دغه اپشن ولګوئ او چې کله دا تاسو چالان کړو او بیرته به تاسو بیرته په شا راشئ. نو چې کله تاسو په شا راغلئ او تاسو دلته بند کړو نو تاسو ولیدل چې زموږ واتس اپ اوس لاک شو او تاسو چې کله داخلیږئ تاسو باید یو د ګوتې کوډ ورکړئ. ګوره زه ګوتې ته ورکوم، زما ګوته یې ونه منله. وګورئ اوس صحیح شوله، ټول واتس اپ ته داخلېدلی شئ. نو ملګرو، دغه باندې تاسو خپل واتس اپ محفوظولی شئ. نو که تاسو زموږ دغه ویډیو خوښه شوي در سره شیر یې کړئ، لایک یې کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نور مو وخت نیسم، ښه وخت، ښې چارې، الله تعالی مو مل شه.